سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ د k-mor TV مینوالو ستاسو ورور زاهد الله زیار یم او پروګرام دی ګلورینې شیبې د لوی الله نه تمه لرم چې ښاد آباد او خوشحاله به اوسئ راغلی یم پېښور پوهنتون ته چېرته چې ځوان فکره شاعر تکړه ملګری راشد خان راشد اوسیږي چونکې دې پېښور پوهنتون طالب علم دی او په هاسټل کې ورځې شپې تېروي ملګرو نه د هغې کلامونه اورېدل ډېر د خوند کلامونه لیکي او الله ورله ډېره خوږه لهجه ورکړې ډېر ښایسته ترنم سره هغې کلام پیش کوي نو موږ وغوښتل چې ولې نه زموږ کوم اورونه چې د ملک نه بهر دي مسافر دي یا په افغانستان کې دي یا پاکستان په نورو ځایونو کې اوسیږي هغې دپاره موږ د راشد خان راشد ورور نه ښایسته ښایسته کلامونه ریکارډ کړو او هغه به یې ستاسو سره شریک کړو نو د راشد خان راشد ورور ډېره مننه کوو د زړه نه د هغې مشکور یو چې موږ له په دې مصروفه وخت کې وخت راکړو موږ سره موږ په شانه کم علمه خلکو سره ناسته قبوله کړله نو راشد خان راشد وروره ستاسو یو جهان مننه ډېره مننه کوم ستاسو خوشحاله اوسئ هرکلی درته وایم k-mor TV والا ته چې تاسو راغلی او موږ له مو دومره درنښت راکړو مننه راشد خان رور دا خو ستاسو په موږ باندې حق دی او زموږ د اورېدونکو په موږ باندې کتونکو موږ باندې حق دی چې موږ هغې دپاره وګرځو او ستاسو په شان تکړه تکړه ښایسته ښایسته ملګري هغه را پیدا کړو هغې له چې کوم دی د ژوند څه خوږه لحظه هغې ته ورکړو هغې چې موږ سره کوم وخت تېر شي د خوشحالۍ وخت تېر شي لږه د دنیا د پریشانیانو او د دنیا د مصیبتونو یا د ټینشنونو نه هغې راوځي او زموږ ستاسو سره هغې یو لمحه ښه وخت تېر کړي ډېره مننه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ بس دا خو خبره ده چې ژوند ښکلی دی او په دې وړو وړو خوشحالیانو باندې ژوند ښکلی کېږي نو موږ به ژوند ښکلی کوو مننه راشد خان راشد ورو زموږ کتونکو سره به کلام شریکوئ جی بالکل کلام به ورسره شریکوم یو غزل مې لیکلی نو هغه به ورسره شریک کړم او مینوالو ته دې ډالۍ وي چې کله کله د خپل ځانه کوم سوال صاحبه کله کله د خپل ځانه کوم سوال صاحبه دا خلک ولې پښتیمانه زما حال صاحبه او هغه کامونه چې په خپله ژبه ننګ نه کوي هغه کامونه چې په خپله ژبه ننګ نه کوي هغه کامونه به همیش وي په زوال صاحبه او ستا د بنګړو شړنګا مې داسې په مازغو سوره ده ستا د بنګړو شړنګا مې داسې په مازغو سوره ده لکه چې څنګه وي موسیقي په سر او تال صاحبه او نه کنه په ما باندې لمبې بلوي نه کنه مه وهه په غونډه زنه خال صاحب ډېر ښه دی دا راته بیا ووایه ډېر ښکلی مننه کومه نه کنه په ما باندې لمبې بلوي نه کنه مه وهه په غونډه زنه خال صاحبه زه به دا خپل خاورې وجود تا ته در وسپارمه زه به دا خپل خاورې وجود تا ته در وسپارمه که جوړوې شي د یار مخ ترېنه کولال صاحبه ډېر زبردست دا راته بیا زه به دا خپل خاورې وجود تا ته در وسپارمه که جوړوې شي د یار مخ ترېنه کولال صاحبه او مقتده هغه راشد یمه تر اوسه بې کماله وم خو هغه راشد یمه تر اوسه بې کماله وم خو اوس رسېدلی یم خپل فن کې تر کمال صاحبه ډېر ښه راشد خان راشد وروره ډېر زبردست ډېر د خوند نه ډک کلام زمونږ ډېر خوښ شو زمونږ مو اوده احساسات راویښ کړل او یقینا چې زمونږ د کتونکو به هم ډېر خوښ شوی خو ګوره مونږ په دې یخنۍ کې او په دې دوړو کې ستاسو خواله به موټر سایکل راغلي یو نو داسې په یو کلام خو به هم نه رخصت کوئ نو هیله لرم چې موږ سره به انشاءالله یو بل کلام هم شریکوئ زموږ د کتونکو سره ستاسو مینوالو سره د هغې په غوښتنو موږ تاسو ته راغلي وو ستاسو فرمایش یې کوو چې تاسو خامخا دې سره ملګرو میسجونه کول ملګرو کمنټس کول چې تاسو راشد خان راشد ورور سره خامخا یو پروګرام ریکارډ کړئ نو موږ خو په هغه راغلي یو نو اوس دې خوښه څنګه ده بالکل ولې نه کلام به در سره شریکوم ته دا ستاسو خپل ځای دی هر کله بیا بیا راشئ تاسو به راځئ یو ځل نه څو ځله به راځئ چې دا ستاسو خپل ځای دی او د هغه ټولو مینوالو بلکې د ټولو مینوالو ډېره زیاته مننه
چې داسې پښتو ژبې سره خپلو پښتنو سره ډېره زیاته مینه لري او غواړي چې ځوان کل دی یا نوي شاعران دي مخ په وړاندې راشي. نو د هغو ټولو پښتنو د هغه ټولو مینوالو ډېره زیاته مننه. نو راشد خان راشد وروره په ترنم کې به کلام اورو؟ جی بالکل ترنم کې به درته کلام ډالۍ کومه او خو هغه چې کوم دی نظم دی جی وړوکی شان نظم دی. زه دا هیله لرم چې کتونکي مینوال چې کوم دي نو هغوی به نه دغه کېږي مطلب تنګېږي به نه پې. نو تاسو ته دې ډالۍ وي مینوالو ته دې ډالۍ وي چې هغې دغه دی وطن را جوړومه. جنگونه فسادونه ترېنه بس ته ختمومه وطن را جوړومه وطن را جوړومه اے نور بټپې د من هر ځای کې کومه اے نور بټپې د من هر ځای کې کومه وطن را جوړومه وطن را جوړومه وطن را جوړومه وطن را جوړومه. شړلی چې مینوي د جنګونو بلاګانې راغلی چې سونوي په مخونو خنداګانې شړلی چې مینوي د جنګونو بلاګانې راغلی چې سونوي په مخونو خنداګانې خوري چې ترسونوي په هر لوري رڼاګانې ډیوې په مزارونو به تر هغې بلومه ډیوې په مزارونو به تر هغې بلومه وطن را جوړومه وطن را جوړومه وطن را جوړومه وطن را جوړومه. په مینا محبت دې وي هم دا خاوره آباده هم لري د نفرت دې وي د جنګ او له فساده د هر ظالم د ظلم دې وي خدایا زاده په مینا محبت دې وي هم دا خاوره آباده هم لري د نفرت دې وي د جنګ او له فساده د هر ظالم د ظلم دې وي خدایا زاده کنډر کنډر کورونه یو ځل بیا آبادومه کنډر کنډر کورونه یو ځل بیا آبادومه وطن را جوړومه وطن را جوړومه وطن را جوړومه وطن را جوړومه. که پیغله وي که ښځه که زلمی وي که بوډا وي هر څوک چې په مستۍ کې وي هر څوک چې په ګډا وي که پیغله وي که ښځه که زلمی وي که بوډا وي هر څوک چې په مستۍ کې وي هر څوک چې په ګډا وي راشده چې قایمه د خندا یوه فضا وي نړۍ ته به د امن دا پیغام ورسومه نړۍ ته به د امن دا پیغام ورسومه وطن را جوړومه وطن را جوړومه وطن را جوړومه وطن را جوړومه. مننه ډېره مننه راشد خان. راشد ورور ډېر خوند یې وکړو. حقیقت هم دا دی چې پښتون د خپل قام سره د خپلې مینې سره د خپلې خاورې سره د خپلې ژبې سره ډېره مینه لري او پښتون هغه قام دی چې همیشه هغې د امن لاره خوښه کړې ده. لکه مطیع الله توراب صاحب وایي چې مونږ جنګ نه کوو خو جنګ په مونږ راوتپل شي مونږ جنګ نه کوو
خو جنګ په موږ راوتپل شي او د پلار نیکه د شملې ننګ په موږ راوتپل شي. نو حقیقت دا دی چې زموږ د پښتنو د خاورې خپلې خاورې سره مینه ده، د خپل وطن سره مینه ده، د امن جنګ وجلو قتلولو نه بیزار خلک دی. لکه شاعر وایي چې زه د امن طلبګار یم، زه د امن طلبګار یم، د وجلو قتلولو نه بیزار یم، او په دنیا کې قرار غواړم چې د امن دښمنان دي هغه واړه په دار غواړم. نو ګرانو کتونکو پروګرام خو ماشاءالله ډېر خوند وکړو او زړه مو نه کېږي چې بس کو، خو چونکې زموږ د پروګرام د دورانیه چې کوم زموږ ډایرکټر صاحب دی، زموږ چې کوم انجینیر دی وقار احمد صاحب، نو هغې غټې ویډیوګانې د ډېرې دورانیې والا هغې بیا کټ کوي او دا زموږ خبرې به نیمې نیمې کټ کړي. نو پښتو کې متل دی لکۍ به دې کټ کړي. نو د هغې نه ښه دا ده چې موږ پخپله بس کړو او د انجینیر صاحب د قینچي نه بچ شو. نو خپل کوربه زاهد الله زیار ته اجازت ورکوي. د لوی الله په امان.